ناکامي شوې ښځینه نوماندانې څه غواړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې ځینې ناکامي شوې ښځینه نوماندانې اعتراض لري چې د ټاکنو پایلې ورته د منلو نه دي. دوی اعتراض کوي چې حق یې خوړل شوی او له دوی سره د انصاف وشي. په دوی کې د ننګرهار څخه کاندیده ډیوه نیازۍ هم ده چې په لومړیو پایلو کې کامیاب اعلان شوې وه خو په وروستي لیست کې نه وه. دوی اعتراض لري چې هغه کاندیدان کامیاب شوي چې کمیسیون ته یې پیسې ورکړې. دوی وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. د دوی په وینا دوی سره توپونه نشته چې په زور خپل حق وغواړي بلکې د مدني مبارزې له لارې خپل حق غواړي. دوی لومړی یوه خیمه لګولې وه چې وروسته امنیتي ځواکونو ترې ټوله کړې. اوس په دې روژه او بارانونو کې شپې او ورځې د سړک په غاړه تېروي. د دوی غږ تر اوسه چا نه ده اورېدلی. دوی له ولسمشره ډېرې ګیله مړې دي. وایي چې ولسمشر زموږ غږ وانه اورېده. له عامو خلکو هم ګیله لري. دوی وایي افغانان مرده پرست خلک دي. کله چې مینه منګل ووژل شوه ټولې رسنۍ ترې ډکې شوې خو د دوی غږ هېڅوک هم نه اوري. که د دوی نیوکې هر څنګه وي په حقه وي او که ناحقه وي بیا هم تور سري دي او په سړکونو کې یوه میاشت تېرېدل د یو افغان په توګه ښایي ډېرو ته د منلو نه وي. نو په کار خو دا ده چې د دغه ښځو غږ دې واورېدل شي. دوی ګواښ کړی که غږ یې وانه اورېدل شي د نه خوړلو احتساب به وکړي. خو د ځینو خلکو په وینا په همدوی کې ډیوه نیازۍ مخکې کله چې اشرف غني ننګرهار ته تللی و په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې زه ښه د دغې غونډې ته نه یم تللی، هوا ډېره ګرمه ده او تالار کې پکې هم نشته. نو خلک وایي دوی خو نه له اول نه د خلکو او هېواد په کیسه کې وو او نه اوس او دلته د سړکونو په غاړه هم چې راټولې شوي دي شخصي ګټو لپاره راټولې دي. دوی وایي که چېرته رښتیا د ملت ملاتړ له ځان سره لري نو نن به ملت د دوی تر شا ولاړ و. تاسو څه نظر لرئ؟ د دغه ښځینه معترضو نوماندانو سره باید څه وشي؟ څه کول پکار دي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.